د دوزي خصوصي لیسه ګورم او څارم هلته په هغه ځای کې شاګردان الحمدلله ورځ په ورځ باندې ترقۍ په مخ باندې روان دي. دغه زموږ دپاره ډېر ویاړ خبره ده چې په تېرو څو ورځو مخکې هلته یوه غونډه جوړه وه د نتایجو هغه چې ډېر شاګردان کې هغوی په ښو نمرو سره کامیاب شوي وو. همدارنګه نن زموږ دپاره ډېره د ستر ویاړ خبره ده چې د بشریت د ستر لارښود په سیرت کې د دوزي خصوصي لیسې شاګردانو برخه واخیسته او په هغې کې داسې شاګردان شته چې د استادانو همکاري وه، د استادانو زحمت و خواري او کوشش یې کړی چې هغه نن په ښو نمرو سره کامیاب شوي دي. په دغه سیالۍ کې دا زموږ دپاره ډېره د ویاړ خبره ده. خبرې نه اوږدومه، په اخره کې بیا هم زه د پوهنې مدیریت د مومندرې پوهنې مدیریت څخه احترامانه زموږ خواهش او هیله دا ده د یو څو نارو جواب په زور سره راکړئ. نعره تکبیر، لږ په شوق سره نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. اسلام اسلام. نو د مومندرې ولسوالۍ کاشکې چې هغوی هغه مسؤلین هم دلته اوس موجود وای، ځکه دا ساده غونډه نه ده، دا ډېره پرتمینه غونډه ده، دا د معنویاتو په حساب باندې ډېره ستره غونډه ده. کاشکې چې هغوی موجود وای او زموږ دغه پیشنهادونه یې اورېدلي وای. د هغو نه مو احترامانه هیله دا ده لکه څنګه چې مولوي صاحب محترم هم په خپله وینا کې دا خبره وکړه، د رسمي ښوونځیو تر څنګ زموږ خصوصي ښوونځي چې څومره دي دا مادي او معنوي ملاتړ ته ضرورت لري. همدارنګه زموږ قومي مشران، همدارنګه زموږ کوم ملي سوداګر چې دي ډېر مصارف کېږي په ډېرو طریقو سره، خو دغه مصارف هغه ځای نیسي چې هغه به د دنیا او د آخرت ګټه وي او زموږ ګلاني ماشومان به د دین په زده کړه باندې سمبالي.